تاسې پوښتنه کړې ده چې زموږ والد صاحب مبارک وفات شوی دی، نو موږ ته داسې یو عمل راوښایاست چې ثوابونه یې درته ډېر رسېږي. محترمه، ستاسو په جواب کې به موږ ووایو چې اول خو تاسې کوښښ وکړئ د خپل والد صاحب غاړې ور خلاصې کړئ. یعنې کوم پورونه چې پر ده باندې دي کوښښ وکړئ ټول پیدا کړئ، یوه په یوه باندې پیدا کړئ او هغه ټوله غاړې ور خلاصې کړئ. دا ځکه چې پر انسان باندې چې پور باندې وي د بنده او بیا دی وفات شي، نو تر هغه وخته یې د مسلمانانو د ارواحو ټولۍ ته چې اعلی علیین دی، هلته یې روح نسي تللی، معلق وي د هغه ځای څخه دا خواته بندي یو ځای تر څو چې دا پور یې ادا کېږي. نو دی ډېر ضروري خوابه دی، ځکه د خپلو مسلمانانو ورونو او خپل د اقرباو ټولۍ ته نسي ورتللی چې هلته یې طبیعت سمې ساتې تېري، دلته دی یو ځای بندي. نو کوښښ وکړئ چې د خپل پلار غاړې ور خلاصې کړئ، پورونه یې ور ادا کړئ. د هغه څه وروسته دا چې کوم الهي حقوق پر ده باندې پاته وه، مثلا لکه لمونځونه دي، روژې دي، که چیرې توصیه کړې باید د دې کار وکړئ، هغه فدیه یې ور ادا کړئ. که نه بیا هم یو وخت کې خیرات پسې کوئ، دغه مالي خیراتونه پسې کوئ او دا کوم نغدي پیسې پسې صدقه کوئ، یو چا ته یې ورکوئ په نیت کې د خپل پلار نیسئ چې دا ثوابونه یې ده ته ورسېږي، او کوم حقوق چې پر ده باندې پاته نو بس دا به د ده په غاړې په خلاصېږي. او د هغه څه راوروسته چې کله مو دا کارونه وکړله، نو بیا کوم چې دی ډېر په خوشحاله کېږي او ډېر په راضي کېږي، هغه داسې عمل دی چې د ده هغه کوم متعلقین او اشنایانو، کوم د ده انډیوالان د هغو سره تعلق ډېر کوي. د ده هغه کسانان چې د ده سره یې ناسته ولاړه وه، د تعلق ورسره درلودی، پر هغو پوښتنه کوئ، د هغو معلومات کوئ، هلته ورځئ، د خپل د پلار په خاطر باندې ورځئ، په دې باندې ستاسو پلار ستاسې څخه راضي کېږي. کله چې راضي سو، الله جل جلاله در سره راضي کېږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، وایي رضا الرب فی رضا الوالد، وایي د الله جل جلاله رضا چې ده هغه د والد په رضا کې ده. که څه هم د والد څه دلته دواړه مراد مور و پلار، نو خوا دی پلار پکښې دی. او د هغه څخه وروسته نو بیا تاسې باید تلاوت ډېر وکړئ، یعنې د تلاوت ثواب ډېر دی، دا ستاسو پلار ته رسېږي. هغه نو که د یوه سورت تلاوت یې، که د بسته قرآن کریم تلاوت یې، خو د دې تلاوت ثواب ستاسو پلار ته ډېر رسېږي. په دې باندې الله ډېر ځینې راضي کېږي. ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو، زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ، تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.